پوهیږئ همدا اوس د ټولې دنیا 80% هغه خلک هم له روژې نیولو سره علاقه لري چې مسلمانان نه دي. دا د انټرنیشنل فود انفارمیشن کاونسل ادارې یوه سروې ده. په دې کې ویل شوي چې 10% هغه امریکایان هم پرته له عقیدوي هدفه روژه نیسي چې عمرونه یې له 18 نه تر 80 کلونو پورې. له دې سره بېلابېلې سروې او تحقیقات هم ښیي چې د میلیونونو هغو خلکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي چې روژه د خپل ژوند یوه برخه ګڼي. خو ولې د روژې نیولو سره د دغو خلکو علاقه زیاته شوې یا زیاتیږي؟ راځئ نن په همدې اړه ځان پوه کړو. Is this your first meal of the day? It's now almost 6 o'clock. It will be, yeah. Really? You haven't, no breakfast, no lunch? I try to kind of restrict the time I eat during the day to about 6 hours. And then fast the rest of the day. That fasting, especially intermittent fasting, is the single best thing you could do for your health. The most powerful thing you could do for weight loss. It is the cure for so many problems, including cancer. دا په امریکا کې د کینسر د یوې ادارې تحقیق دی. په دې تحقیق کې دا موندل شوی چې روژه د کینسر ناروغۍ مخه نیسي او هغه خلک چې په کینسر اخته دي د دې امکان شته چې د روژې له نیولو سره ښه شي. دا تینین باوم نومیږي، د فرانسې اوسیدونکی دی. په 2018 کال کې د کینسر په لاعلاج ناروغۍ اخته شوی و. ډاکټران ورته ځواب ورکړی و او ورته ویلي و چې تر 3 نورو میاشتو پورې به ژوندی. دا دلته د خپل ژوند کیسه کوي. وایي د ژوند په اخري شپو کې غوښتل مطالعه وکړي او د همدې لپاره یې ډیر کتابونه هم واخیستل. له خلکو یې ځان جلا کړ او یوازې په یوه کوټه کې پرېوت. وایي په همدې دوران کې خوراک او څښاک هم بند کړل. تر 20 ورځو پورې هیڅ هم ونه خوړل. له 20 ورځو تېرېدو وروسته یې په صحت کې مثبت بدلون راغی. د نه خوړلو دا عمل تر 45 ورځو پورې نور هم اوږد کړ. هغه به یوازې د شپې لخوا شین چای او سلاد خوړل. له 40 ورځو وروسته کله چې ډاکټرانو ته د معایناتو لپاره ورغی هغوی ډیر حیران شول چې څنګه د تیننباوم په وجود کې د کینسر نښې له منځه تللي دي. وروسته چې پلټنه وکړه معلومه شوه چې ټول تاثیرات د روژې نیول وو. تیننباوم اوس هم ژوندی دی او د خپل ژوند ټولې چارې په عادي ډول پر مخ بیایي. نو د بېلابېلو روغتیایي څېړنو له مخې روژه یوازینی هغه څیز دی چې په اساس یې د وجود ډېرې ناروغۍ ختمیږي او د ډېرو مرګونو ناروغیو مخه هم نیسي. روژه کولی شي چې د انسان د موډ او طبیعت په بدلیدو کې هم کومک وکړي. که څوک خفګان لري یا په رواني ناروغۍ اخته وي روژې حالت بدلولی شي. دا ډاکټر ایریک نومیږي. وایي ما له دې سره چې ډاکټر هم وم دا نظریه سمه نه ګڼله چې ګواکې خوراک ونه کړي صحتمند به پاتې شي. خو د خپل یو ناروغ د یوې جالبې کیسې له اورېدو وروسته چې مې مطالعه شروع کړه پوه شوم چې د انسان لپاره روژه نیول څومره مهم او حیاتي ارزښت لري. It's a fascinating story of this person who wanted to commit suicide. Okay, they were extremely هغه د depressed. خپل یو ناروغ کیسه کوي. وایي د ناروغ ډپریشن او ژور خفګان یې دې حد ته رسېدلی و چې ځان وژنه وکړي. ناروغ له هر څه زړه توری شوی و او بالاخره ځان یې له خلکو لرې په یو تنهایي کوټه کې بند کړ. یوه ورځ یې څه ونه خوړل، په 2مه ورځ هم څه ونه خوړل، په 3مه ورځ هم څه ونه خوړل، په بله ورځ له خپل ځایه راپاڅېد او ځان یې له نورو ورځو جوړ او عادي احساساوه. فکر یې کوو چې هیڅ ستونزه هم نه لري. قرار له بندې کوټې راووت او لټه یې شروع کړه چې څه وجه وه چې هر څه ورته دومره زر بدل شول. له ډېر غور او معلوماتو اخیستلو وروسته پوه شو چې د خوراک او څښاک نه کول هغه څه وو چې دا یې له ډپریشن نه راوویست. نو ډاکټران هغو کسانو ته هم د روژې سپارښتنه کوي چې په رواني امراضو اخته وي. Choose not to eat for a meal or two. You're turning on the body's defenses against aging. There's 2 groups. One eat whatever they want, the other gets 60% of that. And they live 40% longer. دا په بېلابېلو پرمختللو ادارو کې روغتیایي څېړونکي دي. دوی په دې عقیده دي چې د روژې نیول د دماغو په تقویت کې تر ټولو ښه کار کوي. د دماغو فوکس لوړوي، دقت او تمرکز برابروي او حافظه مو هم غښتلې کولی شي. اوس پوښتنه دا ده چې روژه په وجود کې څه داسې بدلون راولي چې انسان ورسره له ډېرو ناروغیو ساتل کېږي. اصلا وجود په داسې شکل جوړ شوی چې که خوراک ور ونه رسیږي هم نو دننه په بدن کې داسې ذخیرې شته چې انسان پې ډېر وخت ژوندی پاتې کېدی شي. راځئ دا لږ په ساده ډول تشریح کړو. یعنی انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره په وجود کې 3 مهمو شیانو ته ضرورت لري. اول یې انرژي ده. که انسان خوراک ونه کړي دا انرژي به له کومه پیدا کوي؟ تاسو پوهیږئ یو عام انسان په وجود کې له 100,000 کالوریو څخه زیاته ذخیره شوې انرژي لري او انسان په دغه انرژي باندې هم تر 40 ورځو پورې ژوندی پاتې کېدی شي.
دا انرژي په هغو وازدو یا شحمیاتو کې چې موږ او تاسو په وجود کې لرو. کله چې بدن ته خوراک ورونه رسیږي وجود له همدې شحمیاتو نه استفاده کوي. کله چې د شحمیاتو یا وازدو انرژي ختم شي وار د عضلاتو را رسیږي او بیا تر ډیره وخت وجود له همدې عضلاتو انرژي اخلي او دا هم تر ډیره وخت کار کوي. دویم یې ویټامینونه دي. هر انسان په وجود کې دومره ذخیره شوي ویټامینونه لري چې تر یوې میاشتې پورې پې گزاره وکړي او کار ته واخلي. او دریم پروتین دي. د ډاکټرانو په وینا چې پروتین هم په وجود کې ذخیره کیږي او انسان ته د اوږدې مودې لپاره استفاده کولی شي. نو له دې ټولو بیلګو معلومیږي چې د اوږد وخت لپاره د خوراک او څښاک نه کول د انسان په صحت بد تاثیر نه بلکې لا ښه تاثیرات کوي. موږ او تاسو په دې پوهیږو چې روژه نیول یو د اسلام له 5 بناو څخه ده او موږ مسلمانانو ته روژه یوازې د خوراک او څښاک نه کول نه دي بلکې له ټولو هغو شیانو هم ځان ساتل دي چې اسلام ته موږ منع کړي یو. موږ ټول په دې عقیده لرو چې په هر هغه کار کې د خدای حکمت وي چې موږ ته پې امر شوی وي. نو په همدې اساس روژه د خپل آخرت د جوړولو لپاره د غوره عبادت سره سره داسې روغتیایي نسخه هم ده چې په دې دنیا کې په انسان سالم او صحتمند پاتې کېدی شي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. ستاسو له ملګرتیا مننه. تر بل ویډیو د الله په امان.